بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو مالدارانو سلامونه او نیکي لاله جل تاسو روغ او جوړ اوسئ. دوستانو کوپکس موبیلیار د نړۍ په سطحه باندې یوازینی مرکز دی چې هغه د موبیلیار د سرچینه بلل کیږي او دیو چې د 15 لکه نه پورته کوم نسل چې لري هغې نه به یو یا دوه غوایان راوباسي هر کال او هغه چې دی د هغې نه به د نسل د اصلاح کې چې دی استفاده کوي. باقي څومره نارینه غوایان چې هغه ټول چې دی مسلخ ته ځي. بعضې ملکونه بعضې هېوادونه فرانسې نه او بعضې خلک هغه د ګلې غوایان یا د غوښې غوایان چې دي هغه وړي چېرته د فرانسې په نوم دی یا د مثلا د بل په نوم باندې دی یا د موبیلیار په نوم باندې دی او هغه هلته توضیح کوي په دې نوم باندې چېرته دا به موږ ته شیدې وکړي یا به دا موږ ته غوښه تولید کړي. په حقیقت کې نه په هغه اندازه به غوښه تولیدولی شي نه په هغه اندازه باندې شیدې تولیدولی شي. زه تاسو ته دلته نمونه ښیم. دا چې کوم ولان دا ټول تقریبا د کال نه زیات دي او کله چې یو د نسل غوایي چې هغې کې موږ د جینیټیک په اساس باندې د جین په اساس باندې هغې کې ظرفیت وي او هغه نسل اصلاح کولی شي. یو د ګلې غوایي یا د غوښې دپاره یا مثلا د ساتنې دپاره چې هغه غوښه تولید کړي هغه بیل دي. نو د نسل د اصلاح دپاره کوم غوایي چې انتخابېږي په هغې کې د شپېتو نه ډېر زیات خصوصیات دي. ټول غوایان چې کوم یو د مور نه زیږېږي یا د کوپکس نه زیږېږي یا د موبیلیار د نسل نه زیږېږي هغه د نسل د اصلاح وړتیا نه لري بلکې په دې کې خاص چې هغه کله موږ د دې د غوږ نه چې دی د وینې سمپل واخلو هغه لابراتوار کې معاینه کړو نو د هغې نه وروسته چې دی بیا دا معلومات کېږي چې دا غویه کولی شي چې راتلونکی نسل اصلاح کړي او که نه. باقي څومره اکثره چې دي نارینه غویان چې هغه ټول ځي مسلخ ته او دغسې چې هغې کې لکه تاسو ګوره موبیلیار یو دوه درې څلور دلته دي تقریبا ته ډېر زیات دي دلته. نو بعضې خلک داسې فکر کوي چې یاره دا غویان که موږ راوړو او د دې نه سپرم واخلو او یا بعضې ملکونه وړي دې نه چې دا به هلته نسل اصلاح کړي خو دا نسل چې دی دا نسل نشي اصلاح کولی. نو د نسل اصلاح چې دا یو ډېره مغلقه او پیچېدلې پروسه ده او کوپکس موبیلیار په دې کې 450 کلنه تجربه لري. د لر سپین غر زراعتي او مالداري شرکت چې کومې ستنې تاسو سره وړي هغه د نسلي غویانو راوړي او ځکه دغه غویان چې دي دا دغه نه لري دا پروفایل نه لري د دې عکس نه په جسامت باندې به دا ښه غټ ښه سور سپین به وي تاسو ته خو د نسل د اصلاح وړتیا به نه لري. خو د کوپکس موبیلیار کوم هغه نسلي غویان چې دي د هغې ستنې موږ افغانستان دلته راوړو تاسو کولی شي چې لر سپین غر زراعتي او مالداري شرکت څخه یې ترلاسه کړئ.